بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، په تیرو سبقانو کې د الفابیټس سبقان و چې په یوه کې ای بي سی وله او په دویمه کې بیا د هغو اوازونه ول. کیدای شي تاسو زده کړي وي، الله دې وکړي چې تاسو زده کړي وي. دا زموږ درسونه دوستانو سم زده کوئ. دا یو دای شکل لري لکه زنځیر. د زنځیر کومه کړۍ کش کېدلې وه، دا زنځیر بیا نشي سره پورې کېدلی، سره جلا وي. نو زموږ سبقان به دا رقم شکل پیدا کوي په راتلونکي کې. که یو سبق پاته سي، په راتلونکي کې به بیا هغه سبق بیرته د دسه زده کول غواړي، بیا به ورځي هغه ځای ته. نو نن درس زموږ دا پر دې باندې دی چې د انګریزي حروف یعنی الفابیټس چې دي دا پر درې قسمه باندې دي. اول قسمونه خو هغه وه چې یوه غټه ای بي سی وه، یوه وړه ای بي سی وه. غټه ای بي سی وړه ای بي سی دواړه مې په سبقه کې درته تېر که تاسې به کتلي. نن چې دی په نن سبقه کې دا درته ښیم چې انګریزي حروف دا ای بي سی دا پر درې قسمه باندې دي. د دې درو قسمو دپاره هر یوه دپاره خپل نوم شته. یو قسم چې دی اواز لرونکي دي چې اواز لري، بل قسم هغه دی چې نیم اواز لري، بل قسم هغه دی چې بالکل اواز نه لري. د دې مثالونه درته ذکر کوم. دا درې قسمونه چې دي، دا اول قسم چې دی دې ته کانسوننټ ویل کېږي. کانسوننټ هغه حروف دي چې هغه اواز نه لري. دویم قسم ته واول ویل کېږي. واولز چې دی هغه حروف دي چې هغه اواز لرونکي دي. دریم قسم چې دی سیمی واولز دي. سیمی واول چې دی هغه یو حرف دوه حرف دي، خو دا یو حرف نه استعمالیږي، اوس یوازې یو حرف استعمالیږي. کانسوننټ چې دی هغه بغیر واوله هیڅ کار نشي کولی. مثال یې دی دا واول چې دی دا دی لکه په عربي کې حروف علت. حروف علت هغه شی دی چې یو شي ته زور ورکوي، زیر ورکوي، پیش ورکوي. حروف علت چې استعمالوي په حروف کې، په کلمه کې چې حرف علت استعمال سي دا هغه ته زور و زیر و پیش ورکوي. نو دلته واول چې دی دا هم دا رقم زور زیر پیش ورکوي. واول چې دی هغه 15 حروف دي. 15 حروف کې ا ده، ای ده، آی دی، او ده، یو ده. دا 15 حروف دي. تاسو ته به معلومیږي په څنګ کې دې ته څه وایي، دې ته واولز. نیم اواز لرونکي هغه یوازې دوه حرف دي، W او Y. W او Y دا دوه حرف دي. W چې د په اکثره کې اوس نه استعمالیږي، بالکل د دې استعمال پاته سو، یوازې Y استعمالیږي. دا پر ځای باندې د نیم اواز یعنی دا نیم اواز لرونکي دي، پر اواز دا نه لري. دې ته چې ویل کېږي سینی واول. او هغه حروف چې بې اوازه دي چې اواز نه لري هغه 60 حروف دي. دا 60 حروف چې دي دا یوازې چې دلته هر یو وکاږي ځانته دا ګرده لیکه مکمله وکاږي، دا اواز نسی ورکولی. یوه کلمه نسی جوړېدی، یوه معنا نسی ورکولی، تر څو پورې چې په دې باندې واول نه وي ګډ سوی. چې واول په ګډ سو بیا به دی معنا ورکړي. اوس مثال موږ یو حرف یو کلمه جوړوو، په کلمه کې اوس واول موږ نه استعمالوو، دا کلمه به موږ څنګه جوړوو؟ لکه پی ان. پی مې وکړله، ان مې وکړي. دا پی او ان دواړو ته وګورئ. پی ان، دا پی ان یوه معنا نه ورکوي چې په دې باندې واول ګډ نه کې. واول راواخه په میان کې کښېږده، ای په میان کې کښېږده. پین وایي قلم ته. بغیر واوله دغه کانسوننټ کار نه وکړي. کانسوننټ 60 حروف دي، دا 60 حروف په هیڅ کار نه کوي تر څو پورې چې واول په دې ګډ سوی نه. بغیر واوله کانسوننټ اواز نشي پیدا کولی. لکه اوس بل درته وایم، لکه بی ایکس. بی ایکس چې دی دا معنا نه لري، دا بې معنا سو، ځکه دا کانسوننټ دی، بغیر واوله دی کار کولی نشي. اوس په میان کې زه دا او ورلګوم، او ته ګوره اوس چې جوړ سو باکس، صندوق، پیټۍ، بکس.
دا په چا باندې دا معنا پیدا که دا یوازې په واول پیدا که واول دونه غټ کار کوي واول هغه شی دی چې ډیر ضروری شی دی بغیر واوله یوه کلمه کار نه کوي د انګریزي یو داسې قانوني ژبه ده چې په دې کې مکمل په هر ځای کې قانون استعمال شوی دی بغیر قانون یو ځای نه دی پاته یعنی په دغه هر لفظ په هر کلمه کې تاته قانون درښیي چې په دا قانون باندې دی دا کار نه وکړي کانسونټ ټول حروف یو کتار کښېږده مثال ټي بي جی ایچ دا ګرده مکمل کښېږده یوه معنا نه ورکوي کوم وخت کې معنا ورکوي معنا هغه وخت ورکوي چې په دې به واول خامخا ګډ واول به په ګډ وي بیا به دی معنا ورکوي نو دا حروف علت په عربي کې حروف علت ورته وایي نو حروف علت لکه ووالي په یا حروف علت څه کار کوي په عربي کې د زوار زیر پیش کار کوي ځکه حروف علت واو د دوو زمو یا د دوو کسرو الف د دوو فتحو سره جوړ شوی دی هلته د زوار زیرو پیش کار یې وکړي نو دلته دغه چې دی واول چې دی واول دلته هغه کار کوي چې د زوار د زیر د پیش کار کوي یو شي ته چې زور ورکوي هم به واول ورکوي یو شي ته زیر ورکوي هغه ته به هم واول ورکوي که پیش ورکوي هم به واول ورکوي دا په واول باندې د الفاظ سره اوړي ور اوړي نو د واول دونه غټ کار دی نو تاسې نن دغه باید زده کړئ په ذهن کې ونیسئ چې دغه حروف یعنی الفابیټ چې دی دا پر درې قسمه باندې دي 15 دانې واولز دي او 20 دانې کانسوننټ دي یو دانه سیمې واول دي سیمې واول هغه نیم اواز لرونکي هغه بیا په تاسو ته په استعمال کې راځي چې دا سینې واول دي خپله تاسو په پوهېږئ چې سیمې واول راته استعمال شولو او پره واولز دي یعنی پره اواز لرونکي دي واولز چې څه معنا اواز لرونکي واولز اواز لرونکي واولز اواز لرونکي کانسوننټ بغیر اوازه سایلنٹ بغیر اواز نه لرونکي دې ته ویل کېږي نو دغه نن سبقې کې که چیرې د چا سر نه و په خلاصوي موږ ته بیا بعضې ملګري په شخصي کې ما د میسجان کوي انشاءالله که موږ ورپه رغېدو جواب ورکوو بیا خو په آینده کې موږ ګروپانو مخان هم خلاصوو داسې ورځې به راځي چې د ګروپانو مخان خلاصوو خاص د دې دپاره چې د کوم ملګرو سبقان زده کړي وي یا کوم ملګري یو سوال ته ضرورت پیدا کوي هغه سوال کې وکړي یا کوم ملګري په کوم ځای کې پاته راغلی دی هغه وکړي یا کوم ملګري کوم خط لیکلی دی هغه خط راته ښکاره کړي چې نور ملګري ورته وګوري چې ګوره دا ملګري په ګروپانو کې دي دا خطونه لیکي دا کوشش کوي موږ هم باید کوشش وکړو نو زموږ د ټولو ستاسو هم دا غوښتنه کوم زما به بالکل هم دغه غوښتنه ده چې تاسې دا کوشش وکړئ چې کم سبق در کوم تاسې زده کړئ موقع مې په لاس کې ده موقع مې د لاسه وتلی نه ده هغه موقع دا ده د سبقه بنیاد دی اول ساریه دی د سبقان دسه تېر سوي نه دي او بل وخت لري پسې تللی نه یې ستړیا نه کوې بل ملک له نه پسې ځې بل ځای له نه پسې ځې پیسې نه پسې مصرفوې بې له هغه ستا په لاس کې نیټ ستا ستا په لاس کې موبایل ستا ته نیټ استعمالوې نو نیټ پر دې استعمال کړه چې تا ته په راتلونکي کې په ګټه درسي دا او پیس مصرف څه دې نه پر کېږي نو تاسې کوشش پر دې وکړئ چې زما هم باره شوق پر راسي زغه د ملګري شاګردان لګیا دي ستا سره په دې اړه چې ته کوم سبقان ورکوې دی کوشش کوي د ځانه سره نو زه به هم بس کوشش ستاسو سره کوم خوشحاله اوسئ قدرمن اوسئ انشاءالله ما تاسو ته ویل دي چې در لسو سبقانو به کم وي تاسې به مکمل د انګریزي ویل کولی سي در لسو سبقانو به کم وي ګوره لس به پوره نه وي تاسې به انګریزي خط ویلی سي دا به څنګه ویلی سي دا به داسې ویلی سي چې دا سبقان به تاسې ټول تعقیبوي تاسې به زده کوئ ما درته ویل وختي کې چې مال زموږ سبقان یو د زنځیر غوندې کړۍ غوندې لکه زنځیر چې سره پوري دا کړۍ په دا بله کړۍ کې باندې دا بله په بله کې باندې داسې زنځیر دی که د یو سبق قضا کوي دا کړۍ دې وکړي نو زنځیر دې پر میان پرې کړي نو کوشش پر دې وکړه چې سبقان درڅه پاته نه سي او کوشش پر دې وکړه چې کم خط لیکل کېږي هغه درڅه پاته نه سي کتابچو دپاره زه درته وایم اوس په فلحاله دا الفابیټ چې دی دا په یوه کتابچه کې لیکئ بیا وروسته زه تاسو ته الفاظ در کوم هغه دپاره به بیا تاسو تکرار کوئ چې تاسو خپل خط پر پوخ کړئ نو کوم ملګري چې خطونه پوښي زموږ سره د تیر سبقانو خطونه زموږ سره شریک شوي دي ډېر ملګري چې کپاته ملګري دي چې در اوسه ای بي سي ویلې نه ده هغه هم انشاءالله ښه خطونه د دوی د استعداد موافق خطونه لیکلي دي ښه خطونه لیکلي دي نو کوشش وکړئ چې دا خواري مې عبس نسي دغه موقع مې د لاسه ونه وځي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته